واده خپل د ځان سره زموږ ژوند ته یو څه اندازه مشکلات هم راولي. طبعا موږ د یو نوي انسان سره مخامخ کیږو، یو نوي انسان سره په یوه اتاق کې بېدېږو، د یو نوي کورنۍ سره معرفي کیږو، نو مشکلات لري. خو دا باید په یاد هم ولرو مجردتوب ژوند چې هم دی چندانې خوند نه لري، نو باید دا ریسک واخلو او مبارزه وکړو. بل واده چې دی یو رابطه ده، دا یو پروژه نه ده چې ختمه سي، او نه هم یو مشکل دی چې باید حل سي، بلکې یو رابطه ده چې باید موږ هغې ته کار وکړو، مقابل کې مبارزه وکړو او په مینه یې مخته یوسو. او په ژوند کې تر ټولو بې ثمرترینه ورځ چې موږ تېره کړې وي، هغه ورځ ده چې موږ په هغه کې نه یې خندلې. نو موږ باید وخاندو، اسمایل وکړو، مینه وکړو او په مینه ژوند وکړو، خشونت څخه لرې واوسېږو. نو هم به الله را سره راځي، هم به بندګان را سره راځي، هم به زموږ مایند ارام وي او هم به هر څه منظم روان وي. نو راځئ زما خبرو ته لږ توجه وکړئ پلیز.